السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې هغه کومې کلمات دي سړی یې وایي مخکې تر جنت په جنت وویني، یعنې جنت چې لا نه وي ورغلی په جنت کې به خپل ځای وویني یا مخکې تر مرګ. محترمه د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی علی فی یوم الف مره، که چا په ورځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ما باندې 1000 واره درود ووایه، مخکې تر مرګ به دی خپل ځای په جنت کې وویني. مقعده من الجنه. حدیث حدائق الاولیاء جلد اول صفحه شلمه روایت کړی دی، او دغه رنګه الترغیب والترهیب جلد 3 صفحه 281 حدیث رقم شلم کې روایت کړی دی، جلد نمبر 2 دی الترغیب والترهیب. نو محترمه 1000 واره درود شریف د ورځې وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. نو 1000 واره درود اسانه ویل کېږي، که تاسو وخت ورکړئ تقریبا بیخي په لږ وخت کې دغه درود شریف ویل کېږي. نو دا درود شریف سبب د دې سو چې پر ایمان به ولاړ سې، او سبب د دې سو چې جنتي به سې، دوزخ ته نه سې تللی. چې په جنت کې ستا ټکانه در وښیي پر حالت زکندن الله جل جلاله ځای در ښکاره کړي چې دغه ځای دی، نو بیا نو دوزخ تا څه کوي، ته دوزخ څه کوې. الله دې له موږ سره اهل د جنت کړه، او الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول اهل د جنت کړي. الله دې د ډېر درود ویلو توفیق را نصیب کړي. تاسو محترمینو دا ثوابو کې ما در شریکوي، ما خو هېڅ نه دي کړي. دا شپه ټوله مې ورونه کړې ده، یو څو پوښتنې وي هغه مې په کتاب کې کتلې پیدا کولې. نو بیا چې مې اودس وکړي تهجد لمونځ مې وکړي نو سړی تلاوت قرآن به وکړي. هغه دغه مسله را په یاد شوه، دغه پوښتنه یو چا راڅخه کړې وه، بیا ټلفونان راکړي وو چې مولوي صاحب هغه کلمات یې ته راوښیه. نو باره مې د قرآن تلاوت بېرته راسې پاتې شو، پر مسله باندې کښېنستلم چې دغه کلمات یې پیدا کړم. نو هغه دې د سهار اذان راباندې وسو. نو تاسو تلاوتونه کوئ، اذکار وایاست، درودونه وایاست، موږ هم در شریکانوو. محترمینو ستاسو په خدمت کې مو شپه رونه کړې ده، ستاسو په خدمت کې د ورځې مشغوله یو. نو خدای دې وکړي چې تاسو موږ په عبادت کې در شریکان کړي. موږ خو چې هر څه کوو الله دې تاسې ټول را شریکان کړي، الله دې تاسې ټول را ګډ کړي. والسلام علیکم.